څنګه چې تاسو ته پته ده چې ارشد خان لګېدلی دی او بختي رحمان چې دی نو هغه یې عمرې له بولی دی. د هغه نه پس چې دی نو عوام ډېر زیات تنقید کوي چې ارشد خان چې دی نو د بختي رحمان یې ځکه عمرې له بولی دی چې دی خو پکې خپله خودغرضي ده د لایک دپاره او د ویو دپاره چې دی نو دې بختي رحمان چې دی نو عمرې دپاره بولی دی. بله دا خبره کړله چې دا د ریاکارۍ دپاره کوي ځان شو کوي چې زه چې ښه سړی یم او ښه هلک یم دې وجې نه چې دی نو بختي رحمان یې عمرې له بولی دی. ملګرو چېرته هم داسې خبره مه کوئ که نه په دې باندې به تاسو ګناهګار شئ ځکه چې بختي رحمان یې عمرې له بولی دی. الله پاک به چې دی نو دې په لاس کې او د دې په پیسو باندې به د بختي رحمان عمره کوله. ملګرو دا خو چې دی نو دا نیک کار خو د هر سړي نه الله پاک نه اخلي که نه خلکو انسان ته الله پاک ګوري د هغه نه چې دی نو نیک کار اخلي. نو بختي رحمان چې دی نو دا عمرې له بولی دی ارشد خان نو دا چېرته هم داسې خبره مه کوئ. په سوشل میډیا دا خبره ډېره زیاته چلیږي. زه هم ډېر زیات خفه کړم چې ولې داسې خبره چلیږي ځکه ارشد خان چې دی نو همیشه یې د پښتنو دپاره خبره کړله همیشه چې د پښتنو سپورټ یې کړی چېرته چې خدمت دی نو ماشاءالله ارشد خان کړی دی همیشه چې دی نو کامیابي وله الله پاک ورکړلی ده. نو چېرته هم داسې خبره مه کوئ چې د یوې خبرې نه خبر چېرته په چا پسې خبره مه کوئ الزام مه لګوئ دا غیبت مه کوئ ځکه چې هغه یو ښه کار وکړو نو په کار چې موږ سپورټ کړو موږ دا خبره نه کوو چې ارشد خان لګېدلی دی او عمرې دپاره یې بولی دی د خپل ویو دپاره بولی دی د لایک دپاره یې بولی دی او یا چې دی نو ریاکارۍ دپاره بولی ځان شو کوي چې زه چې ښه سړی یم او ښه هلک یم چې زه خلک عمرې له راولم نو داسې خبرې چېرته هم مه کوئ. په سوشل میډیا مې دا خبرې واورېدلې نو زه هم ډېر زیات خفه کړم چې ارشد خان یو ډېر زبردست هلک دی ځکه چې هغه چې کومه پرفیمینس دی نو هغه چې دی نو د پښتنو ډېر زیات عزت کوي او د پښتنو چې چېرته هم څه چاته څه مشکل راغلی دی نو هغه ولې حل کړل هغه پکې خپل بھرپور کوشش کړی دی. نو زما دا ویډیو پیغام ضرور ارشد خان ته ورسوئ چې چېرته هم په دې خبرو خفه نه شي زموږ پښتانه چې دي نو دا بالکل دا خبرې مه کوئ پښتنو بالکل په چا پسې داسې خبرې مه کوئ ځکه چې ارشد خان تاسو ته معلوم دی ماشاءالله ډېر زبردست انسان دی او ډېر چې دی نو هغه داسې کار کوي چې د پښتنو دپاره کوي پښتنو چې دی نو پښتانه راچوتئ پښتانه غورځوئ نه ګورئ د اوسه پورې ما هغه داسې ویډیو نه لیدل چې د پښتنو خلاف ویډیو کړی یا وایي چې ځان غټ حساب کړی دی ما د هغه په ویډیو کې چېرته داسې نه لیدل. زما دا ویډیو پیغام ضرور مخکې شیر کړئ.